شتمن بوډا او ځیرکه نجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بوډا په یو بزګر باندې پیسې باندې وي. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته، خوشحاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وي. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویل اوس چې پیسې نشي راکولای، مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. نو بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بې رحمه بوډا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو، ویل زه د مشکل د اوري لپاره یوه اسانه لاره هم وینم. که دا نجلۍ له ما سره واده کوي، زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلې وه، لاس ټیټ کړ. 2 ګاټې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بوډا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې 2 ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټی راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت، نه ورباندې عریضه کوم، نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګاټي راوچتول، د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که یې ویلی چې دا شرط هم نه منم، بوډا ممکن د دې په پلار عریضه کړي او بندي کړی وای. که یې د بوډا خبره منلی، معلومه وه چې شرط به بوډا ګټه، او که یې د بوډا چل او ټګي سپینولی، بیا هم خبره ورانېدله، بوډا به په قهرېده او د ده په پلار به یې عریضه کوله. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګاټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویل آفرین هوښیاره نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځاوه، یو ګاټی راوایست، خو لا یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویل وی دا خو رانه ولوېد. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټي پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټی کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګاټی کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، معنا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او له تا سره واده ته به غاړه ږدم. خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، معنا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایه د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ 2یم ګاټی له کڅوړې راوایست چې تور وو، او بوډا دا نشوی ویلی چې هغه اول هم تور وو.